یو ورځ عیسی د خپلو موریدانو سره په کشتۍ کې سور شو او ورته وفرمایل راځئ چې د دریاب پورې غاړې ته لاړ شو. نو هغوی روان شول او کله چې هغوی په کشتۍ کې روان وو نو هغه وده شو، خو په دریاب کې یو زورور طوفان راغلو او کشتۍ د اوبو نه په ډکېدو شوه او هغوی په سخته خطر کې وو. موریدان هغه له ورلل او په چغو یې را بیدار کړ: مالکه مالکه موږ ډوبېږو. هغه بیدار شو او سینې او د اوبو چپې یې ورټلې. طوفان ودرېده نو په هغه ساعت کلاره کلاري شوه. هغه ته تپوس وکړو ستاسو ایمان چرته دی؟ هغې په یره او حیرانتیا یو بل ته وویل چې دا لا څه قسم سړی دی چې هوا او چپو له حکم ورکوي او هغې یې حکم مني. بیا عیسی د خپلو موریدانو سره د ګراسینیانو علاقې ته ورسېدو، کم چې د ګلیل په بله غاړه و. څنګه چې عیسی اوچې ته راکوز شو نو یو سړی یې ولیده چې پیریانو نیولی و او د ډېر وخت نه خو جامې اغوستې وې او نه کور کې اوسېدلی و، خو په قبرستان کې دیره و. کله چې هغه عیسی ولیدلو نو چغې کړې او سجدې ورته وکړه او دا چغې وهلې: ای عیسی د خدای پاک زویه، ته زما نه څه غواړې؟ د خدای تعالی دپاره ما مه په عذابوه. ځکه چې عیسی پیریانو ته حکم کړی چې دې سړي نه راوځئ. ډېر ځله یې هغه نیولی او د حفاظت د کبله به په زنځیرونو کې وتړلی شو او زولنې به ور واچولې شوې، خو هر ځل به هغه ځان خلاصولو او پیریانو به هغه بیابان ته بوتلو. بیا عیسی د هغه نه تپوس وکړ چې نوم دې څه دی؟ هغه وویل چې زما نوم لښکر دی، ځکه چې هغه ډېرو پیریانو نیولی و. هغې منت زاري ورته وکړه چې دا حکم مه راکوه چې تا ترین ته وغورځېږئ. نو هلته د غره په خوا کې د خنزیرانو یوه لویه رمه سرېده او پیریانو منت زاري ورته وکړه چې موږ له اجازت راکړه چې په دوی کې ورننوځو. نو هغه هغې له اجازت ورکړ. بیا پیریان د سړي نه راووتل او په خنزیرانو کې ورننوتل او ټوله رمه په منډه شوه او د کمر نه ښکته دریاب ته پرېوته او ډوبه شوه. د خنزیرانو ساتونکو چې دا ولیدل نو وتښتېدل. هغې ښار او بانډو ته دا خبر ورسولو او خلک د دې تماشې دپاره بهر راووتل. کله چې هغې عیسی له راغلل، هغه سړی چې پیریان ترې تلي و یې ولیدو چې جامې اغوستې وې او سم دم د عیسی په خپو کې ناست و او هغې ویرېدل. کومو خلکو چې دا واقعه لیدلې وه هغې نورو ته وویل چې دا پیریانو نیولې سړی څنګه روغ شو. نو د ګراسینیانو د ملک ټولو خلکو عیسی ته منت زاري وکړه چې د دې علاقې نه لاړ شه، ځکه چې هغې ډېر یرې اخیستي وو. نو هغه کشتۍ ته وختلو او واپس لاړو. د کم سړي د چې پیریان پاسېدلي وو هغه ورته خواست وکړو چې ورسره ملګری شي، خو عیسی هغه رخصت کو او ورته وفرمایل چې خپل کور ته واپس لاړ شه او هغه هر څه بیان کا چې خدای پاک ستا دپاره وکړل. هغه لاړو په ښار کې هرې خوا ته وګرځېده او چې عیسی د هغه دپاره څه کړي هغه خلکو ته بیان کړل.